د کابل پلچرخي زندان. دا زندان د نړۍ له خطرناکترینو زندانونو څخه شمیرل کیږي. په دې زندان کې د وخت واکمنانو وخت نا وخته داسې وحشتونه کړي چې د دنیا په تاریخ کې بې ساري دي. دا زندان د کابل په شرق کې موقعیت لري. د دې زندان د جوړولو چارې په 1950 کال کې شروع شوې دي او په 1954 کال کې پای ته رسیدلې دي. دا زندان په ډېر مهارت سره له کانکریټ څخه جوړ شوی دی. د پلچرخي زندان د 6000 بندیانو د ځایولو ظرفیت لري. د نور محمد ترکی د واک ته رسیدو سره سم ډیر کسان په سیاسي جرمونو ونیول شول او پرته له محکمې اعدام شول. په دې کسانو کې سیاسي مشران، رهبران او اسلامي علما شامل وو. په دې زندان کې د تاریخ په اوږدو کې ډیر سخت ظلمونه شوي دي. د جوړېدو تر اوسه د دې زندان له زندانیانو سره سور صلیب همکاري کوي. د سرو صلیب کارکونکي آزادانه دې زندان ته داخلېدای شي. د دې زندان په څنګ کې ځینې سیمې موجودې دي چې د فلیګون په نوم یادېږي. په دغو فلیګونونو کې د سلګونو انسانانو د بدن هډوکي کشف شوي دي چې په 1950 او 1958 کلونو کې په قتل رسیدلي دي. تر 2011 کال پورې په دغه زندان کې 5200 بندیان وو چې دې کې د استرالیا، پاکستان، ایران، تاجکستان او څو نورو هیوادونو شامل وو. د پلچرخي زندان په 2011 کال کې د امریکایانو لخوا بیا ځلې ترمیم شو. په کال 2000 کې دې زندان ته 125 بندیان له بګرام او 22 بندیان له ګونتنامو زندان څخه راوړل شوي وو چې ورپسې کال یعنی په 2009 کې هم 250 بندیان له ګونتنامو زندان څخه دې زندان ته انتقال شول. په 2021 کال کې د امریکا له وتلو وروسته او د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم د دې زندان ټول بندیان آزاد شول. اوس مهال دغه زندان د اسلامي امارت په ولکه کې دی. د زندان وضعیت تر پخوا ښه شوی او زندانیان د طالبانو له چلند څخه خوښ دي. ګرانو لیدونکو، دا وه د پلچرخي زندان په اړه لنډ او مختصر معلومات چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړل. که مو ویډیو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.
د کابل پل چرخي زندان. دا زندان د نړۍ له خطرناکترینو زندانونو څخه شمیرل کیږي. په دې زندان کې د وخت واکمنانو وخت نا وخته داسې وحشتونه کړي چې د دنیا په تاریخ کې بې ساري دي. د پل چرخي زندان د کابل په شرق کې موقعیت لري. دا زندان د کابل په شرق کې موقعیت لري. د دې زندان د جوړولو چارې په 1450 کال کې شروع شوې دي او په 1454 کال کې پای ته رسیدلې دي. دا زندان په ډیر مهارت سره له کانکریټ څخه جوړ شوی دی. د پل چرخي زندان د 6000 بندیانو د ځایولو ظرفیت لري. د نور محمد ترکی د واک ته رسیدو سره سم ډیر کسان په سیاسي جرمونو ونیول شول او پرته له محکمې اعدام شول، چې په دې کسانو کې سیاسي مشران، رهبران او اسلامي علما شامل وو. په دې زندان کې د تاریخ په اوږدو کې ډیر سخت ظلمونه شوي دي. له جوړېدو تر اوسه د دې زندان له زندانیانو سره سر صلیب همکاري کوي. د سر صلیب کارکونکي آزادانه دې زندان ته داخله شي. د دې زندان په څنګ کې ځینې سیمې موجودې دي چې فلیګون په نوم باندې یادېږي. د دې زندان په څنګ کې ځینې سیمې موجودې دي چې د فلیګون په نوم یادېږي. په دغو فلیګونونو کې د سلګونو انسانانو د بدن هډوکي کشف شوي دي چې په 1450 او 1458 کلونو کې په قتل رسیدلي دي. تر 2011 کال پورې دغه زندان کې په دغه زندان کې 5200 بندیان وو چې دې کې د استرالیا، پاکستان، ایران، تاجکستان او څو نورو هیوادونو زندانیان شامل وو. د پل چرخي زندان په 2011 کال کې د امریکایانو لخوا دوباره ترمیم شو. د پل چرخي زندان په 2011 کال کې د امریکایانو لخوا بیا ځلې ترمیم شو. په 2000 کال کې دې زندان ته 125 بندیان له بګرام او 22 بندیان له ګونتنامو زندان څخه دې زندان ته په 2000 کال کې دې زندان ته 125 بندیان له بګرام او 22 بندیان له ګونتنامو زندان څخه راوړل شوي وو، چې ورپسې کال یعنی په 2009 کې هم
کې هم چې ورپسې کال یعنی په 2009 کال کې چې ورپسې کال یعنی په 2009 کې هم 250 بندیان له ګوانتانامو زندان څخه دې زندان ته انتقال شو له ګوانتانامو زندان څخه دې زندان ته انتقال شول. په 2021 کال کې د امریکا په 2021 کال کې د امریکا له وتلو وروسته د امریکا له افغانستان په 2021 کال کې د امریکا له وتلو وروسته او د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم د دې زندان ټول بندیان آزاد شول. اوس مهال دغه زندان د اسلامي امارت په ولکه کې دی. د زندان وضعیت تر پخوا ښه شوی او زندانیان د طالبانو له چلند څخه خوښ دي. ګرانو لیدونکو، دا وه د پل چرخي زندان په اړه لنډ او مختصر معلومات چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړل. که مو ویډیو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.